أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي پاک رحمانه. نن بیا غواړم چې څنګه کولی شو چې د کمپیوټر څخه وایرس وباسو بغیر د انټي وایرس نه. بعضې وختونو کې داسې وشي چې کمپیوټر ته وینډوز کې وینډوز ته وکړي چې څه وخت استعمال کوي که بیټا وینډوز مصرفي کړي نو هغه کارکوونکی دا فکر کوي د کمپیوټر وینډوز خرابه شوې ده، نو دا یا مارکیټ ته ځي یا په خپله کمپیوټر ته وینډوز کړي تر څو چې د کمپیوټر سپیډ زیات شي، کوم پروګرامونه کار نه کوي هغه کار وکړي. نو هغې دپاره چې وینډوز ته ونه کړي کمپیوټر د مصروف نه شي. مطلب چې وینډوز خو نه خرابېږي، وینډوز خو مثال یو کال دوه کال درې کاله استعمال یې سره کوه خرابېږي نه، خو صرف تورونه د بعضو وختونو کې کمپیوټر ته کوم وایرس انتقال شي هغه وایرس په اساس باندې دی هینګ کېږي. د هغې دپاره چې په یو ځای تصور طریقې دي چې هغه طریقو باندې کړلی شي چې د کمپیوټر څخه هغه وایرس وباسي، کمپیوټر بېرته سپیډ زیات شي عادي حالت ته راشي. دغه سټارټ بټن به کلیک وکړئ، رایټ کلیک اینه وروسته به راشي رن ته، رن به لیفټ کلیک وکړئ په دې ماوس کې ده، اینه وروسته به دلته ورته ولیکئ ټي ای ایم فی، بیا به اوکې بټن ووهئ. دغه نه وروسته داسې کوم فایلونه وي دا به آل یا به دا رانه سلیکټ کړئ د موس په ذریعه باندې دا رانه، یا که نه وي کیبورډ کې کنټرول ای په دې ذریعه سره اوس جو وکړه رایټ کلیک بیا ډیلیټ داسې کړی شي، یا که نه وي په د کیبورډ کې ډیلیټ په نوم بټن شته یو او نه کلیک وکړئ، دا به کلیک وکړئ دا چیک په ته ولګوئ سکیپ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشي که داسې په شارټکټ ویسې رن ته وینډوز بټن دا به ونیسئ، بیا به آر په دې سره بیا ورته لیکم دا نمونه به ورته ولیکئ ټي ای ایم فی، بیا دغه فیصدۍ علامه، بیا پسې ولیکئ. هغې نه وروسته بیا داسې کړی شي که داسې نه وي چې لاندې طریقه ده کنټرول ای کیبورډ کې اوس ډیلیټ بټن سره کړی شي د کیبورډ کې ډیلیټ بټن به دې سره ختمولی شي. اوس به راشي داسې کوي کې په دې کې چیک ورته ولګوئ، بیا غوړي چې کوم فایل نه پوه شول او دغه د کمپیوټر خپل فایل نه دي او دا د مثال نه ختم کېږي، په دې کې چیک ولګوئ نه بس سکیپ باندې سکیپ دا معنی چې ورڅخه تېر شه. دا اوس نه ډیلیټ کېږي دا سکیپ شي. بیا راځم وینډوز کی پلس آر فری فیچ بیا به د بعد هغه پسې وکړي، خو مطلب د هغه فری فیچ به د وینډوز 10 کې کار نه کوي، په وینډوز 7 کې کار کوي. کله هغه شي په دې سره مثال ته کړی شي فایلونه ختم کړي. بیا راځم وینډوز کی پلس آر په دې کې غو ته لیکم ریسنټ ورته لیکم، هغې نه وروسته اوکې بټن، اوس په دې سره بیا کیبورډ کې کنټرول پلس ای دې لپاره ټول سلیکټ شي آل سلیکټ. اوس په کیبورډ کې ډیلیټ بټن په څه وایي، کیبورډ کې په څه وایي که په دې رایټ کلیک موس په ذریعه رایټ کلیک وکړئ نو وروسته بیا کړی شي ډیلیټ کړي ډیلیټ. په دې سره چې ډیلیټ کوم د فایل نه ختم کېږي دا باندې دا اوس نه ختم کېږي، دا به سټارټ خپله ختم شوی چې د دویم ور بیا وکړئ په دې بټن به دغه نه وځي وینډوز نه ورته بېرته بیا وینډوز کی پلس آر دا چې بیا پسې وکړئ نو فایل نه به ختم شوی وي. مطلب دا چې دا څو طریقې د کمپیوټر څخه دغه وایرس د لرې کېدل لپاره دي تر څو چې کمپیوټر سپیډ زیات شي. نو دا د کمپیوټر څخه دغه وایرس د لرې کېدلو څو طریقې
زما د یوټیوب چینل، ټلیګرام چینل، فیسبوک پیج، انستګرام پیج در سره سبسکرایب، فالو، لایک، هر قسمه ګټورې ویډیوګانې وګورئ، خوښ به شم.